السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کتونکو زیم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا ښایم چې تاسو به په موبایل باندې د یوټیوب چینل د ځان دپاره څنګه جوړوئ. چې د یوټیوب چینل تاسو جوړ کړئ او هغې ته خپل ویډیوز اپلوډ کړئ او څه وخت بعد د هغې نه تاسو پیسې هم ترلاسه کولی شئ. نو مینوالو سټپ بای سټپ به زه تاسو ته دغه ټولې طریقې په نمبر ښایم. لومبې به تاسو ته دا طریقه وښایم چې تاسو به د یوټیوب چینل جوړوئ څنګه. نو ډېره اسانه طریقه ده د چینل د جوړولو طریقه. تقریبا په 2-3 سیکنډو کې دننه چینل جوړیږي. خو د هغې نه مخکې تاسو که زمونږ چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړئ جرار ټیکنیکل، نو مهرباني وکړئ زمونږ جرار ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړئ. که تاسو هر قسم مطلب دی کم قسم تاسو ویډیوګانې غواړئ زه تاسو لپاره اپلوډ کولی شم. تاسو صرف کمنټس کوئ او زه به د هغه شیز په باره کې ویډیو اپلوډ کوم. نو اوس راځو خپل ویډیو طرف ته. زه به یوټیوب کولو کوم. چې یوټیوب کله زه کولو کوم نو دې کې سمپل شانتې بره یو سرکل شان کارنر دی چې پای باندې تاسو کله کلیک کې ما ورته دا د ایرو هم وکړو. په دې باندې تاسو کله کلیک کې نو که تاسو چېرته اکاونټ جوړ وي خو دا ځای به ورته کولی شو. که ستاسو اکاونټ نه جوړ نو تاسو به سوري ستاسو چې کوم چینل دی هغه نه وي جوړ نو تاسو ته به داسې آپشن راځي. اوس زه تاسو ته ښایم. ګورئ ورته په دې باندې مې کلیک کو. دې ځای کې به تاسو ته راشي ساین ان. دلته به تاسو جیمیل ساین ان کې. که تاسو ساین ان کړي تاسو به صرف بیا په اوکې باندې کلیک کې. که چینل له څه نوم هم ورکوئ. ما دې ځای کې په دې جیمیل باندې کلیک کو. ما فی الحال ډېرې جیمیل لاګین دي نو په دې باندې ما کلیک کو. تاسو ته مخامخ کاري دغه کولو شو کوم چې جیمیل سوري چینل دی هغه جوړ شو. چینل جوړ کېدو دومره اسانه طریقه ده. خو بیا د هغې سیټینګ پاتې دی چې ستاسو سبسکرایبر نه سیوا کېږي، ستاسو ویو نه سیوا کېږي او ورسره ستاسو واچ ټایم کم راځي. نو دغه هر څه به انشاءالله زه سټپ بای سټپ تاسو ته ښایم. اوس به زه خپل چینل کولو کوم. تاسو ته به زه خپل دا چینل چې کوم ما نوی جوړ کړو دا به تا ته شو کوم او خپل زوړ چینل به ته هم شو کوم چې په دې کې او په هغې کې څه فرق دی. نو مینوالو زه به لومبې هم دا یو چینل کولو کوم. دې ته ما یو ویډیو دا د اپلوډ کا. بر لیکلی دی محمد ابرار، بیا دی نو سبسکرایبر مطلب دی سبسکرایبر نشته. بیا لیکلی اپلوډ او پبلک، بیا ویډیو ده. نور په دې چینل کې هیڅ نشته دی. خو مینوالو په دې کې سیټینګ بالکل نه دی شوی. دغه شان د زیاتر چینل د زیاتر ملګرو زه وینم چې سیټینګ یې نه دی شوی او بیا دغه کمنټس وکړي چې زموږ سبسکرایبر نه سیوا کېږي، زموږ واچ ټایم نه سیوا کېږي او یا زموږ په ویډیو باندې ویو نه راځي. دا څه وجه ده؟ نو مینوالو اوس هغه هر څه به انشاءالله زه تاسو ته سټپ بای سټپ ښایم. اوس سمپل راځم زه بل خپل چینل ته کوم چې زما جرار ټیکنیکل چینل دی هغه زه په سرچ کې سرچ کوم. تاسو ته به اوس مخامخ کاره شي. دا زما جرار ټیکنیکل چینل دی. دې خوا دې ته وګورئ. دې کې څومره آپشن دي. دې کې لیکلي په اردو کې لیکلي جرار ټیکنیکل، ورسره چې لاندې سایډ ته زما تصویر هم دی او بره لیکلي دي هوم، ویډیوز، دغه شان د پلی لیست، چینل او اباوټ. کله چې دا هر څه نه وي مطلب دی هوم او ویډیوز او پلی لیست دا بره نو ستاسو سبسکرایبر هم نه سیوا کېږي، ستاسو واچ ټایم هم نه سیوا کېږي، سوري ستاسو زیاتره سبسکرایبر نه سیوا کېږي. ځکه چې ستاسو چینل ته یو کس راشي او هغه وګوري ستاسو چینل سیټینګ صحیح نه وي، پکې په اسانه باندې ویډیو نشي مونتی نو هغه بیک شي او چینل سبسکرایب نه کړي. نو مینوالو څنګه پکې په اسانه ویډیو پیدا کېږي؟ اوس ما په ویډیوز باندې کلیک کوم چې زما ټولې ویډیوګانې هغه دلته کې پرتې دي. کوس یو کس غواړي چې زه د آډیو په باره کې لومبې نمبر ویډیو ګورم چې آډیو چل زده کوم، خپل نعت نظم په خپل ریکارډ کوم، نو بالکل دې خوا تاسو ته وګورئ. دې ځای ته به راشي نو دې ځای کې به په مزه مزه راځي. دې خوا ته وګورئ خو مخامخ لیکلي چې 1 نمبر ویډیو، ټیک شو، 2 نمبر ویډیو. نو دا دغه شانتې به هغې ته ډېره اسانه شي. او که بیا هغه زموږ پلی لیست ته لړو نو پلی لیست کې بیا 19 ویډیوګانې د اډاب اډیشن CS6 په باره کې دي. دغه رنګې بیسټ ویډیو ایډیټینګ ایپس
دغه شان 3 ویډیوګانې دا دي نو دا ته ډېر اسانه شي ستاسو چینل سبسکرایب کړي نو انشاءالله دا ټول سیټینګ به زه پر روان ویډیو کې ښیم په دې ویډیو کې مې صرف دا خول تا به چینل څنګه په خپل موبایل باندې جوړوي صرف په 2 سکندو کې جوړیږي انتهایی آسان دی خو بیا د هغې سیټینګ تاسو ته مویل چې ګران دی نو انشاءالله د روان ویډیو پر مال اجازت راکړئ که تاسو ته څه مسله هم په یوټیوب چینل کې راتلی شي نو تاسو موږ ته لاندې کمنټس کولی شئ نو زه به درته د هغې جواب انشاءالله درکوم اوس مال اجازت راکړئ د الله په امان